بسم الله الرحمن الرحیم د شپږم کلاس جنرال ساینس څلورم نمبر یونټ هیومن ډایجسټیو سیسټم هغه خپل اخیرني سر ته راورسید. اوس نننی چې کوم دی نو کی پوینټس اهم نکات دي د دې باب کې چې کومې اهمې خبرې دي هغې ته بیا اوس په دویم ځل باندې دلته راغیستې دي. که تاسو زما چینل سبسکرایب کړی نه وي مهرباني وکړئ زما چینل ورسره سبسکرایب کړئ، لایک او کمنټ ضرور کوئ. اوس دا وایي چې ډایجیشن څه ته وایي. ډایجیشن ډیفینیشن دوی بیا لیکلی دلته په دې کې پوینټس کې وایي چې ډایجیشن از د بریک ډاون اف فود انټو سمپل مالیکیولز سو دیټ اټ کین انټر انټو سیلز تھرو سیل ممبرین. ډایجیشن چې کوم دی هضیمه از د بریک ډاون اف فود، دا د خوراک ماتېدل دي انټو سمال مالیکیولز وړو مالیکیولزو ته، سو دیټ چې هغه څه شي کین انټر چې ننوتلی شي بیا انټو سیلز خلیو ته تھرو سیل ممبرین د سیل د پردې په ذریعه باندې. د هضمي دا ډیفینیشن ډېر په اسانه طریقه باندې راواخیست چې یاره دا د خوراک ماتېدل دي وړو مالیکیولو ته چې د دې خبرې د مالیکیول قابل شي چې ننوځي خلیو ته تھرو سیل ممبرین د سیل ممبرین په ذریعه باندې. ځکه چې که ډایجیشن نه وي نو بیا خو مالیکیول ډېر زیات غټ د خوراک نو په اسانه باندې بیا سیلز ته نشي ننوتی خلیو ته، نو د دې د وجې نه د دې بریک ډاون کېږي، دا ماتېږي وړه مالیکیول ته جوړېږي، نو اټ کین انټر نو هغه بیا ننوتلی شي چېرته انټو سیلز خلیو ته د سیل ممبرین په ذریعه باندې د مزید عمل دپاره. لکه هلته بیا چې دی نو ریسپایریشن کېږي او ګلوکوز چې دی نو ماتېږي او انرژي طاقت ترې حاصلېږي. نو د دې لپاره چې دی نو ډایجیشن یو اهم کار دی هضیمه چې د خوراک وړوکی شي مات شي. دویم نمبر دوی ورکړی ډایجیشن از اف ټو ټایپس. ډایجیشن دوه قسمونه دي، دیټ از میکینیکل اینډ کیمیکل. یو ته میکینیکل وایي یا ورته فزیکل وایي، او دویم نمبر چې کوم دی نو هغه کیمیایي ده چې انزایم پکې انوالي شاملي پکې او بریک ډاون د خوراک کېږي، ماتېدل د خوراک کېږي د غټو مالیکیولونو وړو ته. نو دوه قسمونه دي ډایجیشن. میکینیکل ډایجیشن از ا فزیکل پروسس. خبره دا ده ولیکله چې میکینیکل هضیمه چې کومه ده دا داسې هضمي هغه قسم دی چې دا یو فزیکل پروسس دی. فزیکل پروسس مطلب دا دی چې د وجود څه حصې به پکې حرکت کوي، کټینګ به کېږي، دلته به اوس دا دی وایي سیز به ماتوي وړوکی کوي به وړکی به. نو وایي دا یو فزیکل پروسس دی ا بریکینګ لارج پیسز اف فود انټو سمال ونس. دا میکینیکل ډایجیشن د ډایجیشن هغه قسم دی چې دا یو فزیکل پروسس دی او په دې کې د خوراک دا غټې ټوکرې چې کومې دي نو دا ماتېږي وړو ته په کومه طریقه باندې بای کټینګ په کټ کولو باندې په غاښونو کټ کوو. ګرینډینګ چې دی نو بالکل وړو میده کولو ته وایي، او میشنګ او ګرینډینګ تقریبا یو معنا ده، میده کول چې بالکل وړه شي د وړو په شانتي شي که نه، نو دغه حالت ته میشنګ بیا وایي. نو دا میکینیکل ډایجیشن چې دی نو دا یو فزیکل پروسس دی. کیمیکل ډایجیشن څه شی دی؟ کیمیکل ریاکشن دا یو کیمیایي عمل بریکینګ لارج مالیکیول چې په دې کې غټ مالیکیول اف فود د خوراک مات شي انټو سمال مالیکیولز وړو مالیکیولزو ته. په دې کې انزایم رالګي او د پیټ سره او د پروټین او کاربوهایډریټ سره چې دی نو ریاکشن عمل کوي او چې دی نو هغه ماته وړه مالیکیولز ته جوړوي. انزایم ار سپیشل مالیکیولز. دا انزایم چې دی نو دا خاص مالیکیولز دي وچ کین بریک ډاون لارج فود مالیکیول انټو سمال ونس. دا د خوراک غټ مالیکیول ماتوي وړو مالیکیولزو ته. دا خاص مالیکیولز دي او کیمیکلز دي په وجود کې. پروټین دی نیچر دي که نه، د فطرت په شان د پروټین دی، دا پروټین دي. ډایجسټیو سیسټم سټارټ فرام د ماوت. د هضمي دا نظام چې کوم دی دا نظام د کوم ځای نه شروع کېږي؟ فرام د ماوت، د خولې نه شروع کېږي، اینډ ایټ د انس او په انس باندې ختمیږي په کوم ځای باندې چې اخراج کېږي، د پوزدې اخراج چې کېږي د انسان نه په کوم ځای باندې د خولې نه شروع کېږي د هضمي نظام او په انس باندې ختمیږي. اټ از ریسپانسبل. د دې ذمواري دا ده د ډایجسټیو سیسټم فار انټیک چې واخلي اینډ ډایجیشن اف فود چې خوراک واخلي خوراک هضمه کړي. ابزاربشن د خوراک جذب کړي. ابزاربشن اف نیوټرینټس چې د غذایت هغه غذا چې کومه په خوراک کې چې هغه جذب کړي، اینډ ریموول اف انډایجسټډ فود، او چې کوم داسې خوراک چې هغه هضمه شوی نه وي، انډایجسټډ میټیریل چې داسې څیزونه چې هغه هضمه شوي نه هغه د وجود نه بهر وباسي. دا ټول نظام چې کوم دی نو دې ته ډایجسټیو نظام وایي، ډایجسټیو سیسټم ورته وایي چې یاره نظامي انهضام څه ته وایي؟ د هضمي نظام. په دې کې به خوراک واخیستی شي د خولې په ذریعه باندې، هغه به په مختلفو ځایونو کې دغه شي هضمه شي، بیا به په وړه کولمه کې د هغه نه نیوټرینټ غذایت چې کوم دی که نه هغه به ترې جذب کړی شي، په اینه کې هر یو خلیې ته به ورسوي چې کوم داسې خوراک دی چې هغه نه دی هضمه شوی، هغه به د انس په ذریعه باندې بهر وځي د انسان نه. دې ټول نظام ته ډایجسټیو سیسټم وایي، نظامي انهضام یا د هضمي نظام ورته وایي. دا په دغه خبرو مشتمل دی. افټر ابزاربشن کله چې جذب وشي، انجذاب وشي، د فود از ټرانسپورټډ بای بلډ ټو ادر پارټس اف د باډي. چې کله د خوراک جذب سي غذایت په وړه کولمه کې د ویلایي په ذریعه باندې، د ګوتو په شانتې واړه سټرکچر دي، ساخت دي، د هغه په ذریعه باندې دا کله جذب شي نو بیا د وجود مختلفو حصو ته په اینه کې ورسي د غذایت.
بل خبره دا که چې کامن ډایجسټیو ډیس آرډر انکلوډ وایي عامې چې کوم د ډایجسټیو سیستم سره د هاضمې د نظام سره کمې خرابیانې راځي په انسان کې. ډیس آرډرز بې ترتیبۍ ته وایي چې یو نارمل کار روان وي هغه بې ترتیبه شي، خرابي مو ورته ویلی شي. انکلوډ ومیټینګ لکه قی پکې دی، الټۍ، ډایریا، ایزاین، کنسټیپیشن او قبض. که ستا په ډایجسټیو سیستم کې څه مسلې راشي نو دا قسم بیماریان تا ته راتلی شي. ورسره اوس دوی ورکړی د یونټ اسسمنټ د باب جایزه ده چې یاره تاسو څومره زده کړه وکړه. ملټیپل چایس کوېسچن چوز د کریکټ اپشن، د صحیح یو انتخاب پکې وکړه. نمبر 1 یو ټیک ا پیس اف بریډ، تا د روټۍ یو ټوکړه واخیسته and break it into smaller pieces، او وړو وړو ټوکړو ته چې دی نو ماته کړه. it is an example of، دا رسم مثال دی. نو دلته مختلف اپشن ورکړل دي خو په دې کې چې صحیح یو اپشن کوم دی هغه دی فزیکل ډایجیشن. دا فزیکل ډایجیشن چې یو غټ ټوکړه د روټۍ راواخیسته نو په غاښونو باندې مې ماته کړي، که نه چې ماته یې کړه واړه واړه ټوکړې ته جوړې شوې چې په غاښونو یې موږ ماته وو، دغه ته موږ فزیکل ډایجیشن وایو. دویم نمبر یې ورکړی چې بایل هیلپس ان فیټ ډایجیشن اټ از سیکریټډ بای. بایل چې کوم دی په تریخي کې چې کوم یا ترخې شانتې اوبه وایي دغه چې دی نو د چکنایي یا د چربۍ والا خوراکونو په هضمه کې کار ورکوي. فیټ په پیټ کې کار ورکوي، په ډایجیشن کې د چربۍ په هضمه کې کار ورکوي، د هغه هضمه کوي. اټ از سیکریټډ بای، دا څوک خارجوي؟ دا بایل چې دی نو دا خارجوي څوک؟ د چرته نو دا په تریخي کې موجود دي، په اینه باندې اینه پیدا کوي، بیا په تریخي کې دا چې دی نو سټور کېږي. ګال بلیډر ورته وایي تریخي ته. ډي نمبر اپشن پکې ټیک دی، ما کړی دی ستاسو لپاره. 3 نمبر اپ دوی ورکړی دی 2 types of digestive system are involved in both physical and chemical digestion. They are وایي دوه قسمه د ډایجسټیو سیستم د نظام انهضام دوه قسمونه دي چې په هغه کې شامل دي. بوت فزیکل چې په هغه کې فزیکل کار هم کېږي، او کیمیکل ډایجیشن او کیمیایي هضمه پکې هم کېږي. هغه د انسان د وجود کمې حصې دي، لکه ته داسې ووایه د انسان د وجود یا د ډایجسټیو سیستم دوه حصې چې په هغه کې دواړه کارونه کېږي. فزیکل ډایجیشن پکې هم کېږي او کیمیکل پکې هم کېږي. نو هغه یو بي نمبر اپشن ما کړی دی، دا پکې صحیح دی چې ماوت اینډ سټامک، خوله او معده. دا خوله او معده داسې ځایونه دي چې په دې کې فزیکل ډایجیشن هم کېږي خوراک، لکه فزیکل ډایجیشن دا شو چې په غاښونو باندې کټ کړو، او کیمیکل ډایجیشن په خوله کې دا شو چې یاره په دې کې ټایلین انزایم دی یا ایمایلیز والا چې کوم دی که نه دغه پکې د سټارچ یا د ګلوکوز بریک ډاون کوي، او سټارچ ماتوي وړو وړو ګلوکوزو ته. نو ګوره په خوله کې دواړه قسمه ډایجیشن دا د انزایم هغه هم راغله، نو هغه ته مونږ کیمیکل ډایجیشن وایو، او فزیکل دا چې په غاښونو باندې وشو نو دغه فزیکل شو، نو خوله شوه یوه. او دویم نمبر سټامک دی. په سټامک کې سموت مسلز دي. سموت مسل به تا ویلي چې سموت مسل کار دا دی چې یاره دا داسې نرم عضلات دي، دا په دې معده کې د خوراک له حرکات ورکوي او ګډ وډ کوي او مکس کوي او تاوهي راتاوهي که نه، نو دغه فزیکل کار شو. او په دې معده کې ګیسټریک جوس چې کوم دی لکه هایدروکلوریک اسید او پیپسین چې کوم انزایم دي که نه هغه پکې خارجېږي، نو چې د انزایم په ذریعه باندې کله خوراک مات شي نو هغه ته کیمیکل ډایجیشن وایي. په معده کې هم دغه دواړه کاره کېږي، فزیکل او کیمیکل. نو بي نمبر اپشن پکې ټیک دی. 4 نمبر دوی ورکړی دی وایي د فوډ یو ایټ takes almost 24 hours to move from mouth to anus. وایي کوم خوراک چې ته وکړې نو هغه تقریبا 24 غنټې اخلي چې ستا د خولې نه ستا انس ته ورسي. this moment is due to the contractions of وایي دا حرکت چې کېږي نو په وجه د سوکړاو کېږي، راټولېدلو کېږي چې مسلز به پکې راټولېږي، چې د خولې نه د خوراک روان شو انس پورې ورسېد، نو دا په دې بي نمبر اپشن ټیک دی چې سموت مسلز داسې نرم عضلات شته زمونږ په ایسوفیګس کې د خوراک په نالۍ کې، زمونږ په معده کې، او دغه شانتې په ګولمو کې ښکته. نو هغه چې دی نو د انډایجسټډ فوډ لکه بیا په اخره کې حرکات ورکړي د انس په ذریعه بهر وباسي. نو بي نمبر اپشن ټیک دی، سموت مسلز نرم عضلات. 5 نمبر دوی ورکړی دی لارج مالیکیول اف فوډ ار بروکن انټو سمال مالیکیولز اف فوډ وذ د هیلپ اف. وایي غټ مالیکیول چې کوم د خوراک دی نو هغه ماتېږي وړو مالیکیول ته په ذریعه په مدد سره. د چا په مدد سره؟ چا په ذریعې سره؟ نو ډي نمبر اپشن په دې کې ټیک دی چې د انزایمز په ذریعې سره. نور داسې خو کې ټیت هم دی، غاښونه هم دي، خو صحیح اپشن په دې کې دا ډي نمبر دی چې د انزایم په ذریعه باندې غټ د خوراک مالیکیول مات شي وړو وړو ته، دغه چې دی نو او دغه ته مونږ کیمیکل ډایجیشن وایو که نه چې د انزایم په ذریعه باندې کېږي. ورپسې بیا دوی 6 نمبر ورکړی دی The undigested food is removed from the body by the process of. وایي دا چې خوراک چې هغه هضمه شوی نه هغه ته undigested وایي، هغه خارجي بهر وځي، ریمو کېږي، د دې وجود نه لرې کېږي د هغه عمل په ذریعه باندې. هغه عمل ته څه نوم وایي په دې لاندینو کې؟ نو دا ډي نمبر اپشن چې کوم دی ایژیشن، اخراج چې ورته وایي. نو چې کوم داسې خوراک چې هغه زمونږ په وجود کې هضمه کېږي نه، نو هغه د ایژیشن د اخراج په ذریعه باندې بهر وځي د وجود نه، دغه عمل ته دغه پروسس ته ایژیشن وایي. 7 نمبر د سمال فوډ مالیکیول پروډیوس افټر ډایجیشن اف فوډ ار ټیکن ټو ادر پارټس اف د باډي. وایي دا واړه واړه مالیکیول چې کم جوړ شي د هضمې نه وروسته د خوراک
د خوراک د کم مالیکول چې واړه واړه جوړ شي او هضمه وشي د هضمې نه وروسته جوړ شي دا د وجود نورو حصو ته ځي د نورو حصو ته د څه په ذریعه باندې ځي نو سی نمبر اپشن پکې ټیک دی بلډ د اینګ په ذریعه باندې 8 نمبر چې کوم دی نو بایل اسټور ان بایل چې کوم دی نو دا جمع کیږي په څه کې نو بی نمبر اپشن ټیک دی چې په تریخي کې ګال بلیډر 9 نمبر the food we eat may be solid or liquid but stomach convert it to وای مونږ چې کوم خوراک کوو نو دا خو به یا په سخت شکل کې په ټوس شکل کې سالډ شکل کې اور لیکوډ یا به داسې شکل کې چې مایع شکل کې وای کنه سکلو والا سیز وای خو دا معدې بدلی څه ته سوپي میکسچر د شوروا په شانتي میکسچر ته سوپي مطلب دا دی چې ګاډه ټینګ ونتي چې کوم یو سیز شوروا ته هم ویلی شي چې کته هر قسم خوراک وکړي نو دا معدې دقه ته بدلی سوپي میکسچر ته بی نمبر ټیک دی 10 نمبر stomach produce enzyme and acid for digestion up وای دا معده چې کوم د سټامک دا پیدا کوي انزایم او دغه د تیزاب اسید د ډایجیشن لپاره د هضمې لپاره د چا د هضمې لپاره دا دوه سیزونه د معده پیدا کوي معده یو انزایم پیدا کوي یو اسید تیزاب پیدا کوي هایدروکلوریک اسید HCl ورته وایي خو دا د چا د هضمې لپاره په خوراکونو کې پیدا کوي نو بی نمبر اپشن ټیک دی چې پروټینز ولا کم خوراکونه دي د غوښو نه چې جوړ دي که نه کم غوښې دي انډې دي لوبیا دي وغیره دا سخت سیزونه چې کوم دي نو دې لپاره دا معده چې دی نو تیزاب اسید ورسره انزایم دا پیدا کوي نو په دې باندې بیا د هغه هضمه په اسانه باندې کیږي ورپسې دوی بی نمبر سیکشن ورکړی دی شارټ کوېشنز مختصر سوالونه د هغو جوابونه ستاسو لپاره ما لیکلي دي کوېشن نمبر 1 ډیفاین ډایجیشن وای ډو وی نیډ ټو ډایجسټ فوډ ډایجیشن څه ته وایي ډیفینیشن پېژنګلو وکړه وای ډو وی نیډ ټو ډایجسټ فوډ موږ له دا خبره ولې ضروري ده چې موږ خوراک هضمه کړو نو انسر د دې ما داسې لیکلی چې ډایجیشن از د بریک ډاون اف فوډ مالیکیول ور ډیفینیشن لیکو ډایجیشن از د بریک ډاون اف فوډ مالیکیول انټو سمالر مالیکیولز ډایجیشن هضمه څه شی دی دا د خوراک د مالیکیولو واړه کېدل دي یا ماتېدل دي وړو وړو مالیکیولو ته چې کوم غټ غټ مالیکیول دي هغه مات شي څه ته ډایجیشن از د بریک ډاون اف فوډ مالیکیول چې د خوراک د مالیکیول موږ مات کړو څه ته انټو سمالر مالیکیولز وړو وړو مالیکیولو ته بیا بله خبره دا ده چې د ډایجیشن ضرورت موږ ته ولې دی نو هغې دویم نمبر جوس خبرې جواب دا شو د فوډ وی ایټ کنسسټ اف لارج مالیکیولز کم خوراک چې موږ خورو نو هغه په غټو غټو مالیکیولو باندې مشتمل دي دیټ کین ناټ انټر اور سیلز هغه زموږ خلیو ته نشي ننوتلی ترو سیل ممبرین د سیل د پردې په ذریعې سره نو دې لپاره به څه پکار دي دیر پور په دې وجه باندې دی مست بي بروکن ډاون دا به خامخا ماتول پکار دي انټو سمالر مالیکیولز وړو وړو مالیکیولزو ته ترو د پروسس اف ډایجیشن د ډایجیشن عمل په ذریعه باندې دا خوراک چې موږ کم خورو نو دا ډېر غټ غټ مالیکیول دا زموږ هر یو سیل خو ډېر وړوکی سیز دی د هغه نه چې ګیر چاپېره کومه پرده وي هغه په ذریعه باندې دا دې ته نشي ورننوتلی چې غټ غټ مالیکیول دي د ډایجیشن د هضمې ضرورت موږ ته ځکه دی چې دا مالیکیول واړه واړه شي نو دا بیا زموږ سیل ته په اسانه باندې ننوځي نو سیل ته به طاقت او انرژي ورکوي او هلته به ترې نور پروسس ورپسې مخې ته کېږي نو په دې وجه باندې چې هر دا سیل ته نشي ورننوتلی نو د دې وجې نه د دې لپاره د هضمې ضرورت دی کوېشن نمبر 2 واټ رول ډو د مسل پلی ان ډایجیشن پټې چې کمې دي او عضلات چې ورته مونږ وایو وایي دا په ډایجیشن کې په هضمه کې څه کار ورکوي نو انسر ما داسې لیکلی وین فوډ از سالډ کله چې مونږ خوراک تیر کړو اټ انټر ا فوډ 5 دا د خوراک نالۍ ته دننه شي دا خوراک د خولې نه وروسته که نو د سموث مسل ان د اسوپیګس پوش د فوډ انټو د سټمک اسوپیګس چې کومه ده د خوراک نالۍ ده نو په دې کې سموث مسلز دي نرم عضلات پکې دي دا د خوراک دیکه کې چېرته معدې ته د مومنټ اف فوډ فرام ماوث ټو د انس از ډیو ټو د کنټریکشن اف سموث مسلز د خولې نه واخله د انسه پورې چې کوم د خوراک د حرکت دی دا د دې نرمو عضلاتو د سوکړاو د وجې نه کېږي لکه دا داسې راټولېږي شانتې نو د خوراک ته دیکه ورکوي او مخې ته یې بوځي نو په خوراک کې د مسلز د عضلاتو کار دا شو د پاټو چې یاره دا د خوراک له څه ورکوي دا پوش کوي دا دیکه کوي د خولې نه واخله د انسه پورې چې کوم د خوراک روان وي دا د عضلاتو په ذریعه باندې روان وي مخې ته Question number 3 سوال نمبر 3 دوی ورکړی what is the benefit of breaking up food into smaller pieces وایي د دې څه فایده ده چې دا خوراک موږ وړو وړو ټوکړو ته مات کړو د دې فایده څه ده بینیفیټ څه دی جواب ما داسې لیکلی سر د فوډ وی ایټ از یوزولي سالډ موږ چې کوم خوراک کوو نو هغه عام طور چې که ته وګورې نو دا په سخت شکل کې که نه سالډ شکل کې ټوس شکل اټ مست بي بروکن انټو سمالر پیسز بای ټیت دا چې دی نو خامخا به دا څه کېږي دا به د غاښونو په ذریعه باندې وړو وړو ټکلو ته چې دی نو ماتېږي ادروایز که داسې ونه شي اټ ویل بي ډیفیکلټ نو دا به ډېر مشکل وي په سټمک د معدې دپاره ټو کنور انټو سوپي میکسچر چې له دې نه د شوروا په شانتې میکسچر جوړ کړي که داسې غټ غټ ته سیده تیرم کړي که نه اول خو مرۍ کې تیرول ګران دي که نه نیګل نه ګرانه ده خو که بیا هم ته تیرم شي په څه طریقه باندې یو خو مرۍ خوږوي بله خبره دا ده چې د معدې لپاره دا خبره هم ګرانه ده چې د دې نه داسې شوروا شانتې او هغه ته جوړه کړي که نه هغه ګاړه غوندې مایع ته جوړه کړي هغه ټینګه مایع نو د دې لپاره دا وړو وړو ټوکرو ته
کټ کول ځکه پکار دي ماتول. کوېشن نمبر 4 سوال نمبر 4 دوی داسې ورکړی دی explain digestive enzymes د هاضمې چې کوم انزایمز دي کیمیکل دي د هغو په باره کې لږ وضاحت وکړه explain یې کړه give example دغه مثالونه هم ووایه انسر ما لیکلی digestive enzyme are organic chemical دا digestive enzyme چې کوم دی د هاضمې چې کوم انزایم دي دا ارګینیک کیمیکل دی. ارګینیک کیمیکل مطلب دا دی چې په دې کې بنیادي جز چې دی نو کاربن دی او دا په سالرونکو کې پیدا کیږي نو ځکه ورته ارګینیک کیمیکلز وایي. نو دا نامیاتي کیمیایي مرکبات دي ته وایي که نو دا داسې مرکبات دي چې یاره په دې کې دا ارګینیک دي لکه کاربن په دې کې بنیادي جز دی دا بیا تاسو ته مخکې ته ووایي او ارګینیک دې ته مو چې په سالرونکو کې پیدا کیږي په بوټو په ځناورو کې. نو انزایم چې دی نو دا ارګینیک کیمیکل دی ایچ ایکټ از کیټالیسټ او د دې کار دا دی دا یو کیټالیسټ کار کوي. کیټالیسټ دې ته وایي چې دا یو کار تیزوي په وجود کې سپیډ اپ کوي لکه د هاضمې دا کم نظام دی نو دا تیزوي د دې لپاره هم د انزایم ضرورت دی. دغه شانتې د هر یو کار دپاره د انسان په وجود کې انزایم دي نو دا کار یې څه دی ایکټ از کیټالیسټ دا ریاکشن دا کوم کار چې کېږي دا تیزوي اینډ انکریز د پروسس اف بریک ډاون او د خوراک د ماتېدو د عمل چې کوم دی دا پروسس دا تیزوي یا فوډ د خوراک د مالیکیولو د کم ماتېدل چې دی دا عمل تیزوي. سم ډایجسټیو انزایم انکلودز ځینې ډایجسټیو د هاضمې د نظام چې کوم انزایم پکې استعمالیږي هغه دا دي هغه کې شامل دي انکلود دي پکې لایپیز داسې انزایم دی چې د لیپید ډیګریډیشن کوي لیپید بریک ډاون کوي لیپید والا خوراکونه ماته چې کوم کې چکنایي او چربي پکې. ایمایلیز داسې انزایم دی چې یاره دا زموږ سره کم سټارچ او ګلوکوز والا خوراکونه دي نو سټارچ ماته صحیح ده. and ترایپسین داسې انزایم دی چې دا د پروټین بریک ډاون کوي نو دا مختلف انزایم شو digestive system. Question number 5 how can we help in the absorption of food how can villi help in the absorption of food وایي چې کوم ویلای ده کوم واړه چې کوم پروجیکشنز دي د ګوتو په شانتي شکلونه دي د وړې کولمې نه دننه طرف ته هغه د خوراک په هضمه کې په جذب کولو کې څنګه مدد کوي. ابزارپشن جذب کولو ته وایي لکه دا خوراک د معدې نه پاس شي وړې کولمې ته لاړ شي نو په وړه کولمه کې چې دی نو دغه واړه د ګوتو په شانتي شکلونه دي هغه د خوراک نه غذایت چې دی نو دا راکاږي ځان ته جذب کوي. نو وایي دا څنګه جذب کوي نو هغه جواب ما داسې لیکلی دی چې ویلای ار ټایني فینګر لایک پروجیکشنز دا ویلای څه شی دي دا واړه د ګوتو په شانتې اوبار غوندې دي پاړڅوبونه دي لایننګ چې دننه طرف ته وي د سمال انټسټاین د وړې کولمې نه دننه طرف ته د ګوتو په شانتې پروجیکشن داسې پاړڅوبونه دي تاسو په هغه تېر ویډیو کې د هغه تصویر هم لیدلی دی. انټسټاین د انټسټاین لایننګ دننه طرف ته وایي که نه په دننه غاړو باندې دي. والز اف د ویلای هیو تhin blood capillaries دا ویلای څه شی دی د ګوتو په شانتې پاړڅوبونه چې په دې وړې کولمې کې دننه طرف ته دي په دې کې د اینې نري رګونه دي نو د اینې دغه نري رګونه څه کار کوي دا د خوراک د غذایت ځان طرف ته جذب کوي. د نیوټرینس آر ابزاربډ دا خو غذایت چې کوم په خوراک کې چې کوم طاقت زه ورته طاقت وایم په ساده ژبه کې که نه کوم غذایت چې نو هغه دا جذب کړي انټو د بلډ د اینې ته ترو د والز اف ویلای د ویلای دا غاړې چې کومې دي د دې په ذریعه باندې ځکه چې دا د اینې نري رګونه دي په دې کې اینه یي دننه نو دا ځان ته راکاږي د خوراک نه غذایت او د اینې سره شامل دي. دغه شو د دې ځای پورې دا مشق او که تاسو څه قسم تپوس زمانه کول غواړئ په دې کې نو تاسو یې کولی شئ.